د یو وخت کیسه ده چې په یو کلي کې چې پېښور د نږدې یو هلک اوسېده. نوم یې شیر احمد و. شیر احمد ډېر سست او ټوکې انسان و. نه به یې کار کاوه، نه به یې سبق ویلو ته زړه کېده. شیر احمد په کور کې ناست و. مور یې پرې غږ وکړو: ای شیر احمده، لږ بازار ته لاړ شه، ډوډۍ راوړه. مورې که بازار ته لاړ شم بازار به بند شي. ته خو همیشه ټوخې کوې، ژر ځه. شیر احمد په زړه نازړه بازار ته روان شو. په لاره کې یو عجیبه بوډا سړی ورسره مخامخ شو. زویه دا چرګه واخله، دا خو همه چرګه نه ده، د جادو لري. بابا که دا چرګه جادو لري نو ته ترې ولې خپل کار نه کوې؟ دا چرګه یوازې د ټوکتیو خلکو سره کار کوي. شیر احمد چرګه واغسته او کور ته یې یوړه. تا دې څه راوړو، ډوډۍ دې لا نه وړه. مورې دا چرګه جادو لري. ته خو هم خپله جادو یې، د کار نه ورکېږي. شپه شوه. شیر احمد چرګې ته وویل: ای چرګې که ته رښتیا جادو لري نو 1000 روپۍ راکړه. چرګه ناڅاپه 1000 روپۍ راویستلې، خو شرط یې کېښودو. کار نه کوي بیا هم روپۍ غواړي. او چرګه هم خبرې کوي. هره ورځ به یو کار کوي بیا به روپۍ درکوم. نن به د کور صفایي کوي. خو شیر احمد مجبور شو صفایي وکړه. مور یې حیرانه شوه. څو ورځې تېرې شوې. شیر احمد کار کول زده کړو. دا خو زمانه نه کېږي. خو یوه ورځ چرګه ناڅاپه ورکه شوه. ای زما زویه، ته به درد شوی یې. نه مورې، دا د چرګې اثر دی. زویه اصلي جادو کار کولی، نه چرګه. شیر احمد پوه شو چې رښتیا جادو کار زحمت او عادت دی. له هغه ورځې وروسته هغه یو محنتي انسان شو، خو ټوکې هم بیا نه پرېښودې.